سلامونه و نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ پښتو انلاین یوټیوب او همدارنګه واتساپ ګروپ کې تاسو ټولو قدرمندو زده کوونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې تېر درس به مو کتلی اوسي او یو څه به مو ترې نوي زده کړی اوسي چونکې زموږ بیا هم 2 یونټونه درسونه پوره شو نو کله چې 2 یونټه درس موږ ووایو نو موږ ته ریویو چک راکوي د 5م او 6م یونټ کم تکرار او همدارنګه چک سیکشن دغه مقصد دا ده نو تاسو کولی شئ دا کم ګرامر او ویکابلري او پروننسیشن اړوند کوم پوښتنې دي دې ته دلته په ساده او اسانه ډول ځوابونه ورکوي لومړی هم موږ سره د ګرامر اړوند 15 پوښتنې دي لکه ګوره یو وانټ ا سوډا ډو یو وانټ ا سوډا که آر یو وانټ ا سوډا چې کوم یو صحیح اوسي هماغه تاسو به نښه کوئ په همدې ترتیب سره دا 15 پوښتنې دي تاسو باید چې کوم یو صحیح وي هغه یو تاسو باید حتما سرکل کې یا هم دایره کش کوئ ورنه همدارنګه ویکابلري سیکشن کې موږ سره څه وربونه دي وایي تاسو واچوئ لکه واچ ټي وي دی ټیک ا شاور د ریډ نیوز پیپر همدارنګه دا برخه کې وایي کوم لغت چې بل ډول وي یا د میچ کېږي نه هغه په نښه کوي همدارنګه دا ټایمونه موږ وویلي وایي آیا دا ټایمونه مې زده دي لیکلی شئ دا ولیکئ دا وازونه موږ ویلي وایي دا مو ذهن کې شته و که نه د وازونو باندې پراکټس وکړئ او دلته یو 4-5 لغتونه دي وایي دا تلفظ کوئ چې کومه برخه سټرس خوري هغه انډرلاین یا لاندې خط کش کوئ نو دا غونډه مخ ستاسې ریویو دی یعنې بیا کتنه ده تاسو باید د کورنۍ دندې په شکل سره دا ټول تاسو ترسره کوئ بیا هم د ریډینګ سیکشن کې موږ سره ریویو اینډ چیک کیسه وایي کین یو انډرسټینډ دس ټیکسټ وایي په دې لیکنه پوهیږئ read the text and complete it with the food words from the list دا هم ریویو اینډ چیک سیکشن د ریډینګ برخه ده تاسو لاندې خالګای ولولئ په ډېر بخښنې سره لاندې مقاله ولولئ او په دې مقاله کې چې کوم دغه لغتونه راځي یعنې په خپل ځایونه کې چې کوم ځای کې مناسب راځي هلته تاسو واچوئ لغتونه موږ سره بټر دی فش دی فروټ دی همبرګرز دی میټ ټي د دې ټولو لغتونو معناګانې تاسو ویلي دي نو دا هم تاسو ولولئ هر یو لغت چې کوم ځای کې راځي یا کوم ځای کې میچ کېږي هماغه ځای کې تاسو ولیکئ ضمن کې داسې نه پوښتنه کوي ډو یو ایټ د جاپانیز وی وایي آیا تاسې هم د جاپاني طریقې سره خوراک کوئ او که نه نو دا هم موږ سره د ریډینګ برخې ایکسرسایز دی بیا راځو د لیسننګ برخه کې وایي کین یو انډرسټینډ دیز پیپل آیا دې خلکو باندې پوهیږئ لیسن اینډ چوز د رایټ انسر وایي غوږ شئ خبرو ته تاسو باید متوجه اوسئ او د خبرو له نګاه نه چې کوم یو صحیح ځواب وي هغه تاسې په نښه کړئ دلته ویر ډز د مین لیو دا سړی چېرته اوسي آیا ډاون ټاون کې اوسي که نه سمال ټاون چې کوم یو د دوو کې صحیح وي هماغه یو تاسې باید سرکل کړئ دغه برخه هم دلته زه کومه درته لیسننګ زه پلی کومه تاسو ډېر متوجه اوسئ په دې هر یو شماره کې چې کوم یو صحیح وي یا ا یا بي هماغه یو تاسو سرکل کړئ ټراک چې د موږ سره 3.9 دی Do you live near here? Yes, I do. I live downtown. نو دا سړی موږ سره ډاون ټاون کې اوسېږي نو لومړی یو تاسې سرکل کوئ همدې ترتیب دا 8 واړه نور هم تاسې چې کوم یو صحیح وي هغه سرکل کوئ 2. Do you have a big family? Yes, I do. It's me, my husband, our son, 2 daughters, and a cat. 3. Do you want a soda? No thanks. I don't drink soda. Okay. I have tea and orange juice too. Oh, I like orange juice. Great. Here you are. 4. Do you always have sausage and eggs for breakfast? No. Only on Saturdays. I usually have coffee and toast. 5. What does your wife do? She works in a school. Oh, is she a teacher? No, she's an assistant. 6. What time do you usually get up? During the week, I get up at 7:15. 7.
What time do you finish work? Monday to Thursday, I finish at 6 o'clock. But on Friday, I finish early at 5 o'clock. 8. When do you usually go shopping? Sometimes after work, but usually on Saturday. Never on Sunday. او موږ سره د لیسننګ سیکشن بیا هم تاسو وایي آیا دا کارونه کوی شئ که چیرې د دې کارونه تاسو کوی شئ دغه ځای کې چې کله مکې د تېر 2 یونټو درسونه خلاصه ده که چیرې د نه شئ کوی نو بیا 2 یونټونه بیا تکرار کړئ تر څو د هر یو کار وکړی شئ لکه can you say what you do ویلی شئ ستاسې وظیفه څه ده آیا د نور نه پوښتنه کوی شئ چې هغو څه وظیفه لري په همدې ترتیب سره دا کارونه که تاسو کوی شئ ښه خبره که نه شئ کوی تاسو باید تېر 2 یونټونه درسونه یو ځل بیا تکرار کړئ تر څو په دې 2 واړو اکټیویټیانو یا 2 واړو کارونو باندې تاسو باید برلاسه شئ وروستی موضوع دغه په ریویو اینډ چک سیکشن کې ما سره شارټ موویز دی لنډ شانه ویډیو دی د لایف اف ا شیف د یو اشپز ژوند په باره کې یو لنډ شانه ویډیو دی سو لیټس واچ د ویډیو اینډ انجوای اټ راځئ دا ویډیو وګورو او دې نه خوند واخلو He lives in Washington, D.C., and he's a chef. Jin Chong works 6 days a week, and he's always very busy. This is a typical day in his life. Jin Chong usually gets up at 7 a.m. He stretches and gets dressed. He always has a big breakfast. He often cooks eggs and makes toast. He has coffee every morning. He never drinks anything else. Jin Chong leaves the house around 8 a.m. He usually cycles, but sometimes he takes the bus. He doesn't have a car, so he never drives. Jin Chong always goes to the market before he starts work. Here, he buys fresh vegetables. He buys tomatoes, broccoli, peppers, and eggs. Jin Chong arrives at work around 9 a.m. He opens the restaurant and starts cooking. First, he prepares the vegetables. He chops onions and tomatoes. Then he cooks the meat. He grills beef and chicken. For the rest of the day, Jin Chong is very busy. He doesn't have a break until 3 p.m. and he doesn't finish until 7 p.m. When he finishes, he goes home, prepares his dinner, and goes to bed. He rarely stays up late. In fact, he usually goes to bed around 9 p.m., so he's ready for another busy day tomorrow. دا موږ سره لنډ شانده ویډیو د درس مطابق کوم چې تېر 2 یونټونه کې کوم موضوعات موږ اخیستي هغه هر څه موږ ته په دې ویډیو کې یادونه کړی
په دې هیله چې د نننۍ درس څخه به مو یو څه زده کړی وسي. تر هغې چې مونږ تاسو سره په راتلونکي درس کې یو ځای کېږو. تاسو ټول په الله تعالی مسپارم. ښه وختونه.